ننګرهار کې د رمضان جام د کرکټ شپنۍ سیالۍ پیل شوې. مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې 10 کرکټ لوبډلې ګډون لري او د روانې روژې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. دوی وایي د دې سیالیو موخه لوبغاړو ته د ساعت تیرۍ ترڅنګ د ځوانو استعدادونو په نښه کول دي. پنځمه روژه د پیل یعنې لومړۍ لوبه ده او د اختر تر شپې په دوام وکړي. 10 لوبډلې دي او په 2 ګروپونو تقسیم شوي دي چې هر ګروپ کې 15 لوبډلې دي او هر لوبډله به په خپل ګروپ کې له یو ټیم سره لوبې کوي، یعنې یو ګروپ کې هر لوبډله 4 لوبې کولی شي. دې نه بیا هر ګروپ نه 2 لوبډلې سیمي فاینل ته ځي او همداسې په ترتیب د 2 لوبډلې بیا فاینل ته راځي. لوبغاړي هم خوښ دي او دا لوبې د ځان د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت بولي. زه ډېر زیات خوشحاله یم، ماشاءالله دومره ښایسته ماحول ده، دومره خوند کوي. د ټولو افغانانو نه مې هیله ده چې همدغه رقم او الله دې لا توفیق ورکړي. مسؤلینو مې دا رقم غوښتنه ده چې دغه رقم ایونټس ینګسټر ته جوړ کړي. ماشاءالله دومره ښه ټورنمنټ ده، ځوانان تشویق کېږي، په دې سره نوي ټیلنټ منځته راځي. ډېر خوشحاله یم د ټورنمنټ د ټولو مشرانو نړۍ مننه چې داسې یو فرصت یې موږ ته په لاس راکړی د روژې په مبارکه میاشت پکې، او انشاءالله چې ډېر ځوان ټیلنټ به پیدا شي او د دې لوبو نه به انشاءالله ډېر مینوال خوند واخلي. لسګونه نندارچیان هم د شپې په ترږمۍ کې د لوبې له لیدو خوند اخلي. دوی دا سیالۍ د یووالي او امن لپاره یوه ښه پیلامه ګڼي. کې سرتاسري امن قایم دی. په دغسې حالاتو کې د لوبو کول، د هر قسم ورزش کول چې دی دا ډیر مفید دي او ډیر په ګټه دي، بلکې وطنوالو ته یو روحیه ورکوي او څومره وطنوال چې دې سره خوشحاله کېږي چې الحمدلله زموږ په وطن کې امن دی. راغلی یو دغه کرکټ ته او کرکټ زموږ شوق ده، یعنې بې حسابه خوشحاله یم او الله دې وکړي چې بری شي. د یادونې ده چې هر کال د روژې مبارکې میاشتې په راتګ په ننګرهار کې د رمضان جام لوبې ترسره کیږي او د هیواد د بېلابېلو ولایتونو لوبغاړو ته پکې د لوبېدو زمینه برابرېږي.